بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاستونو دننه او بیا کله چې د واک بحث کیږي اکثرا په ډیرو هیوادونو کې د هغې هیواد د ملي ګټو تعریف پر اساس باندې خاینین او جاسوسان پکې ځای لري او هغه د واک لوړو پوړیو ته رسیږي او دا معمولا دغه نظامونو د بقا پر وړاندې بیا یو چلنج باندې بدلیږي. دا تجربه موږ له بده مرغه په تیر جمهوریت کې هم ولیدله چې که تاسې د جمهوریت له لومړۍ درجه مسؤلینو سره خبرې وکړئ نو هغوی به وایي چې له جګړې او د عملي جګړې نه مو اخوا تر ټولو ستر عامل د جمهوریت د تضعیف او سقوط همدا و چې په سیاستونو کې په پارلمان کې په خپله اجرایه قوه کې هلته جاسوسان او خاینین چې اصلا هیڅ ډول د ملي ګټو حدود یې نه پیژندل او نه ورته ژمن وله هغه کسان وله او هغه کسان د دې لامل شو چې نظام لا پسې تضعیف شي او بالاخره هغوی خپله د نظام د سقوط یو له عاملینو څخه هم واوسي او دا کیسه تر ننه پورې هم دغسې دوی بیلې اعتنا څخه چې دوی د افغانستان د خلکو احساساتو د افغانستان د خلکو ارزښتونو د افغانستان د خلکو ملي ګټو د افغانستان د خلکو د واضح دښمن او دوست سره د تعامل د دې موضوعاتو پر وړاندې ډیر زیات بې اعتنا وي او په لویو مسایلو کې چې کله هم رامنځته کېږي دوی عملا ورځي د دښمن په صف کې په خورا ډېر سپین سرګۍ درېږي. دوی کار له څه اخلي؟ کار اکثرا له قومي ټاکټونو څخه اخلي او دوی چې کله هم د لویو مباحثو بحث راځي او دوی پکې حاصل پذیره کېږي دوی پناه وروړي قوم ته او بیا خپل ځان د قوم مدافع ورمعرفي کوي. مثلا د ډیورنډ بحث دا د افغانانو دپاره یوه ستره ملي داعیه ده. داسې ملي داعیه چې په حکومتونو کې په قوانینو کې په ضوابطو کې په اصولو کې په دې مسایلو کې لټول ډېر اسانه نه دي. دا یو ملي داعیه ده د افغانستان د خلکو اصلي او ملي داعیه باندې بدله شوې ده او دا داعیه او دا مسئله په قراردادونو په لیکلو په دې مسایلو نشي حل کېدلی او نه هم په سیاسي سټیجونو باندې د دې وربخل یا نه وربخل مطرح کېدی شي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا په ملي داعیه بدل شوی. ولې یو قوي یا لوی یا زیات صف د سیاسونو ګورو چې په ډېر څرګند ډول باندې راځي او د همدغه داعیې په باب هم له پاکستاني دریځ څخه غږیږي او کله هم چې دوی پر وړاندې موقفګیري کېږي د دوی دریځ دا وي چې دوی د فلاني قوم استازي دي او دوی د بل قوم لخوا هدف ګرځول شوي دي بل قوم لخوا تر فشار لاندې راغلي دي. دا چې واقعا له جمهوریت نیولې بیا تر ننه پورې هغه سیاسون چې واقعا کولی شو د خاین کلمه ورته وکارو په کوم موقف کې ول په کوم رول کې ول څه ډول جامې بدلولې څه ډول نقاب یې اغوستی وه او نن دوی په کوم حیثیت کې د څومره کولی شي چې د افغانستان د خلکو یا په یو ډول نه یو ډول د یو قام سیوري لاندې پناه یوسي او له هغه ادرسه بیا د افغانستان نور لوی ملي ګټې هدف وګرځوي. څومره دا توانایي او ظرفیت لري او څه ډول یې خلک پیژندلی شي. سلام وخت بخیر. رڼا لید خپرونه زه میرویس انګزار ته وړاندې کوم. ځانګړی میلمه لرو ځانګړی بحث د پخوانی ولسي جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی. زه غواړم چې پوښتنه له همغه پیل څخه وکړم کله چې پارلمان کې وئ د اوسنۍ ګرمې کیسې به هم پرېږدو دې ته به وروسته راشو. له پارلمان مهاله داسې مسایلو سره هم څومره سر خوړلی؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستانګزی صاحب تاسو ته د تلویزیون کتونکو او ستاسو همکارانو ته. تاسې لا د پارلمان وایي زه د پیل نه وایم. کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم په ولسي جرګه کې به ما په 15مه دوره کې د نورو ځوانانو غوندې په تلویزیون په پرده باندې جنګ سالاران لیدل زورواکان به مې لیدل او د ځوانانو په هڅونه باندې په تشویق باندې علاقمند دې ته شوم چې زه هم ولسي جرګې ته ځان نوماند کړم. ولسي جرګې ته هم ځان نوماند کړ، کامیاب شوم. ولسي جرګې ته راغلم په د اوله جلسه کې د ولسي جرګې د اصولو د مخې د پارلمان د ولسي جرګې د خونې د اصولو د مخې باید په داخل د تالار کې د یو په هغه وخت کې د 249 وکیلانو ترمنځ ټاکنې شوي وای. د هر یو غړي لپاره رایه استعمالیدله چې کم شخص د کم کمیسیون غړیتوب ترلاسه کولی شي. زما د مخه د دیني او فرهنګي معارف لوړو زده کړو او ښوونې او روزنې د کمیسیون مشري محقق کوله 15 کال. زموږ کمپاین دا و د ځوانانو په تالار کې چې محقق ناکامه کړو ځکه
افغانانو د ده څخه ګیلې لرلې. تحصیلي بورسونه یې یوې کتلې ته ورکول او په زرهاوو د لوړو زده کړو د وزارت سره، د ښوونې او روزنې د وزارت سره په بودیجوي مسایلو کې، په نورو مواردو کې په فساد کې ښکېل و او د یوې کتلې دپاره کار کوه. وایي کاشکې دی د هزاره قوم دپاره کار کړی وای. د یوې کتلې د خپل ګوند دپاره کار کوه. د خپل ګوند نه به یې د وطن ګټې او د ولس ګټې قرباني کولې. زموږ کمپاین دا و چې محقق باید ناکام شي، دغه کمیسیون ته لاره پیدا نه کړي. همداسې وشول او په همغه وخت کې زموږ کمپاین نتیجه ورکړه، دی مو ناکامه کړه. د کمیسیون غړیتوب ته هم رایه رانوړه د تالاره څخه. نو کله چې ولسي جرګې د کمیسیون کې موږ اوله غونډه کوله، په غونډه کې ما ځان نوماند که ولسي جرګې ته او زه د دې کمیسیون د رئیس په توګه باندې وټاکل شوم. دلته راته څرګنده شوه چې څومره دا ستاسې سوال به م ځواب شي چې څومره زه د دغه خلکو سره په مشکلاتو کې ګیر وم. لکه اوسنی امارت چې د ځینو ډلو سره په جنګ ګیر ده، په همغه رقم په جمهوریت کې زه د دغه قاچاقبرانو، جنګ سالارانو، غاصبینو، زورواکانو سره او قومي متعصبینو سره د افغان ضد کړیو سره په جنګ باندې ښکېل شوم. تاسې ژورنالستان او میډیا یې شاهد حال وو. په اولینه غونډه کې ما چې کله د 15 کلن د تیرې دورې، د 15مې دورې چې زموږ 14مه دوره وه، د 15مې دورې د محقق د کړنو چې رئیس و ګزارش راوغوښته. په هغه وخت کې زموږ په کمیسیون کې ډېر باجرته ځوان د کمیسیون دستیاري کوله. ایمل جان چې اوس هم د چارو په اداره کې کار کوي. ایمل جان دغه ټول اسناد چې د میز په سر باندې موږ ته کېښودل. ما ولیدل چې د افغان ملت لپاره څومره غټې توطیې پر لاره اچول شوي دي. یو مثال وایم او بیا په کلیاتو کې ځواب درکوم او دې ته به بیا راګرځو دغې بحث ته. یو کوچنی مثال وایم. د نښانونو میډالونو قانون و په افغانستان کې. د کابینې د افغانستان د حکومت مصوبه وه، ولسي جرګې ته راغلې وه، په دیني و فرهنګي کمیسیون پورې اړه لرله. محقق په دې مصوبه باندې کار کړی و. 2-3 مسلې هلته ځای په ځای کړې وې. یوه مسله یې دا وه چې د ملي یووالي میډال په تیر قوانینو کې د خان عبدالغفار خان، د فخر افغان خان عبدالغفار خان په نوم باندې تسجیل شوی و او هر چاته به دا میډال هم چې ورکول کېده د ملي یووالي میډال د خان عبدالغفار خان په نوم و. اما د مصوبې څخه حذف کړی و. هلته یې د خپل قوم د یوه جنګ سالار نوم لیکلی و چې دا د ملي یووالي میډال باید د دغه سړي په نوم باندې شي. او فخر افغان خان عبدالغفار خان ځکه لرې کوو چې هغه افغان نه دی. یعنې په هغه وخت کې د ده په سوچ او فکر کې دا و چې د افغان ضد توطیې جوړې کړي او تاریخي او ملي افتخارات د پښو لاندې کړي. ځکه دی جنګ سالار و، د جنګ سالارۍ راغلی و، زورواکی و او د زورواکۍ راغلی و. او موږ شکر وکولی شول چې دغه کمیسیون ته بیا لاره پیدا نه کړي او دغه قوانین بیا په څه ډول. یو مثال تاسو ویلې، شاید داسې په لسګونو څه چې په سلګونو پیښې سي او په سلګونو دغسې کسان وله، مخه نیول یې ناممکنه وله؟ ستانکزی صاحب، مخه نیول یې ناممکن نه و. تاسې په تالار کې لیدل چې زما چیغې به راووتې او زما سره به د ځینو نورو هیوادپالو وکیلانو چیغې هم وتلې. علت یې دا و چې دا کړۍ پیاوړې وه او د دې کړۍ شاته په حکومت کې هم قوي خلک ناست وو. دوی غصب کړی و، دوی چور کړی و، دوی د جنګونو نه، د کورنیو جنګونو نه په استفادې سره مالداره شوي وو، پیسې ګټلې وې. د بلخ نه نیولې تر ننګرهاره، د ننګرهاره نیولې تر پکتیا، د پکتیا نیولې تر هرات، دغه جنګ سالارانو مځکې غصب کړې وې دولتي او دا یې خرڅې کړې وې. د دې مخنیوی ناممکن هم نه و. موږ په ولسي جرګه کې ډېر په جرأت سره د دوی مخې ته ولاړو. هغه قوانین، هغه توطیې چې دوی د ملت، د افغان ملت په اړه باندې درلودل، ټول مو قید کړي وو او هیڅ زور او هیڅ زر ته تسلیم نشولو. حتی په یو وخت کې د یو میډال په اړه باندې ماته واضح به ووایو، په یو میډال کې لیکلي وو جهاد او مقاومت. ما دغه د مقاومت کلمه د جهاد د کلمې نه لرې کړه، ځکه جهاد د 1450 کال نه چې کله هم دوی لیکلی و تر 1 کال پورې د ډاکټر نجیب تر تګه پورې دا د مجاهدینو او دغه رهبرانو یې عقیده ورته لرله چې دغه جهاد دی. ګرچې زموږ عقیده دا ده چې جهاد د روسانو په راتګ پیل شو، د روسانو په وتلو ختم شو او د هغې د مخه وروسته دا ټول کورني جنګونه وو.
خو بیا هم د جهاد مسله موږ جدا پرېښودله چې جهاد مډال د شتون ولري، مګر مقاومت یو ځان ته بحث دی، هغه مو ترې لرې که د جهاد نه، ځکه دا د جهاد او مقاومت مسله ډېرې ربط سره ورکاوه. ما ته د وخت د ولسمشر معاون ټلیفون وکاوه، په هغه وخت کې راته ویلي چې اصولي صاحب غواړم خبرې وکړم. لاړم 3 ساعته مې بحث ورسره کړی ده، خو ما د هغې خبرو باندې قناعت ونه کړ، هغې ما ته قناعت رانه کړی شو او زه په خپل نظر باندې ولاړ وم. یعنې هیڅ داسې مسله نه وه چې د هغه ناممکنه وه، خو دغه چا چې کوله دغه سړی باید هېوادپاله وی، په وطن مین وی او کلک دریځ خو زه درلودلی. دا وایم اصولي صاحب دا مجادله ولې بې پایلې وه، دغه اوسه پورې د اوس تاسې د ډیورنډ مسله یو ملي دایه ده، غږ یې پورته کوي یو صف د مطرحو سیاسونو به راشي او وبدرېږي او د پاکستان د دې پر ځای چې ته پنجابي سره بحث وکړې، هغه سره جنجال وکړې، دغه یو صف به راځي تا سره به اول دی به درته اسناد رامخ کوي، ته به مجبور یا دوی به د مکلف ګڼي چې دوی سره یو حقوقي یا اجتماعي بحث یا سیاسي بحث وکړي چې دا مسله دوی اول در سره د اول صف یا دفاعي صف فایز ولاړ دي، درته مخامخ ولاړ دي. خبره دا ده چې دا مجادلې ولې تر نن نتیجه ورنه کړله، یعنې دا دومره په ریښه او ژور ننوتي دي دغه کسان چې خاینین یې بولئ چې دا مجادله بې پایلې وه تر ننه پورې، دا اوسه پورې هم تاسې ملي بحث راپورته کوئ، یو صف به مو د هغه سیاستوالو په مخ کې ودرېږي چې د افغانستان سیاستوال ځان بولي. ستاسې سوال هم ځوابوم. هغه ورځې د جمهوریت د وخت زما یو انډیوال راته ټلیفون وکاوه چې موږ غواړو چې ملي بحث راپورته کړو مخکې د دې چې طالبان د افغانستان نه لاړ شي او د جمهوریت ځینې ښې څیرې او ورسره ځینې ځوانان په اوسني حالت کې مطرحه مطبوعاتي څیرې دغه ناستې ولرو تر څو په راتلونکي افغانستان بحث وکړو. ما ورته ویلې ځوانه اول دا فکر مه کوه، راځه ته مې ملګری یې چې دا طالب د دې منطقې نه په دې ډول باندې ولاړ شي، ځکه په دې فکر باندې مه اوسېږه چې دوی ځي او ته باید په میز باندې بحث وکړي. اول راځه د طالب سره مسله باندې بحث وکړو چې طالب د حکومتدارۍ په اړه باندې مواردو باندې، بیا وروسته زموږ او ستاسې مباحثات او زموږ او ستاسې په مباحثاتو کې سره کرښه واضح 2-3 مسلې دي، هغه 2-3 مسلې ته که تاسې ګوتې ور وړئ موږ ناستې نه کوو ستاسې سره. یوه مسله د افغانستان د نوم ده، د افغانیت د افغان ملت مسله ده، د ملي سرود او بیرغ مسله ده. په دې مواردو باندې مباحثات نه لرو او په یو صف کې در سره هرګز نه درېږو او نه در سره ناستې پاستې کوو سیاسي، نو ځکه سیاسي ناستې پاستو ته هم په دې اړه باندې بایکاټ ورکړی دی. وګوره ستانکزی صاحب، دغه کتله چې ته یادوې په سوال کې، دا کتله د جنګ په وخت کې وپړسېدله، سلاګانې دوی ته ورکول کېدلې او پیسې هم دوی ته راتلي، جاسوسۍ هم دوی کولې، وطن ډېر ارزانه خرڅوي ځکه دا وطن دوی خپل شخصي ملکیت بخښنه غواړم دوی خپل ټاټوبی نه ګڼي، دوی دا وطن وایي که زه پکې خوشحاله یم نو اوسېږم، که خوشحاله نه یم نه پکې اوسېږم. بناً دغه اشخاص دغه رقم څیرو لپاره هېوادپالنه هسې عبثیات ښکاري چې ښه مثال یې دغه محقق دی چې بحث یې کاوه. اول خو ګوره دی باید دا ثابته کړي چې دی یو افغان ده، چې دی افغانیت هم نه مني، ورسره جنګ سالار هم ده، قاتل هم ده، ډېر قتلونه یې کړي، دی باید محاکمه شي او اوسنی حکومت سرپرست د دې نه وروسته ټول حکومتونه دغه سړی باید انټرپول ته ورکړي، د دې پاسپورت واخیستل شي او دغسې برخورد باید ورسره وشي. که دغه ستاسې سوال ځواب کو، په تیر کې په جمهوریت کې دا مسایل نه وو ځکه ظالمان یې نور هم شاته وو، متعصبې کړۍ هم په واک کې وي او د واک نه د دوی په لرې کولو سره به جنجالونه راتلل. د دوی په مقابل کې 2-3 رقمه برخوردونه، یو دا برخورد باید وشي، بل هېوادپاله حکومتونه، اشخاص او څیرې دا ډول خاینین چې د خپل ملي حاکمیت، جغرافیې، ملت په اړه باندې د دښمن په صف کې درېږي، دا ډول خلک د منځه وړي، دا باید ژوند ونه کوي. اما زموږ په وطن کې حکومتونو دا کار نه دی کړی، که نه دا رقم اشخاص باید ژوند ونه کوي. ګورئ د یوې خاورې د یوه منطقې یو دا بحث هم کوم چې پرون ما دوی یوه مصاحبه ولیدل، هلته یې ویلي چې د عبدالرحمن خان د وخت نه دا خرڅ شوی ده، د دې په سر پیسې اخیستل شوي دي، دا د ګورئ ځوانانو دا یاد لرئ، دا منطقه خرڅه شوې نه ده، دا د مالیاتو په نتیجه کې په اجاره ورکړل شوې ده د یو معین وخت دپاره، په هغه وخت کې امپراتورۍ ته
او هغه هم زموږ د وخت شاهانو امضا کړی نه ده. هر سند چې راځي جعلي به وي، بنان زموږ ملت دا منلی نه ده. او که هلته په هغه وخت کې شاهانو 10 کاله 15 کاله یې مالیات اخیستي دي، دا په دې مفهوم چې د دې مالکیت زموږ سره ده، د دې جایداد اصلي حق زموږ سره ده، ځکه خو امپراتورۍ مالیات راکوي. بنان دا د دښمنانو چکیات او وبسیات دي چې بیا په هغه خوا کې یو بل ډاکو چې هلته سرپرست صدراعظم و په یو وخت کې، هغه ډاکو هم د محقق نوم اخلي چې دا ډېر پوه سړی ده. او خود نو یو څوک چې 10,000 20,000 کسان مړه کړي او پنجاب ته هغه پوی نه وي، نو د هغې دپاره به احمدشاه بابا پوي، د هغې دپاره به امان الله خان پوي، د هغې دپاره به داود خان پوي. نه که نه، دا خلک د دوی دپاره کله پوی دي؟ د دوی دپاره خو پوه هغه خلک دي چې وطن ړنګ کي، وطن کنډواله کي، په داخل کې دا ډول مباحثات راپورته کي. بنان د دا ډول مسایلو او جاهلانو، ظالمانو، قاتلینو، جنګ سالارانو د کنټرول لپاره دقیق د قوانینو تصویب پکار دی. په اوسني حالت کې هم موږ په امارات باندې غږ کوو چې دا ډول خلک که په داخل د افغانستان کې پیدا کوي، زنداني تر مرګه پورې ګواښلي او تر هغه پورې انټرپول ته ورکولې، د دوی نه د تابعیت اخیستل، دا ټول مسایل باید ورسره ولې وي. بحث دا دی اصولي صاحب چې یوه کتله د سیاستوالو، نه تنها محقق بلکې یوه کتله د سیاستوالو چې عملا دا اوس د یو مسله اپوزیسیون تمثیل هم کوي، او هغوی د هر راتلونکي سیاسي تعامل حداقل 50 سلنه ځان بولي، هغوی په دغه باورمندیو دي د ارزښتونو په وخت کې د بیرغ بحث کیږي، که د ډیورنډ بحث کیږي، که هر بل بحث کیږي، حتی د پاکستان د بمبارۍ بحث پر افغانستان کیږي، د دوی صف افغاني نه وي. نو دوی خو بالاخره یوه کتله ده، یو محقق نه دی، د دوی سره څه کول پکار دي؟ دوی دعوادار دي د راتلونکي سیاسي تعامل د میراثدارۍ. استاد سیاف نه پوښتنه وکړي په دې جبهه کې چې استاد ته څه وایي، هغه درته وایي دا افغانستان دی، دا وطن ده. او که استاد سیاف په کوم وخت کې د پاکستان سره رابطه هم لرله، خو د ډیورنډ د کرښې نه په دې ډول باندې دوی خبرې نه کوي لکه دا سړی چې کوي. او دا کتله چې تاسو یادوئ، دا کتله د کارمل په وجود کې رشد وکاوه، د مسعود په وجود کې رشد وکاوه، د مجاهد په وجود کې رشد وکاوه، د جمهوریت کې د ځینو اشخاصو په وجود کې رشد وکاوه. د دغه کتلې اصلا دا متعصب کتلې دي، او دغه متعصب کتلې په مختلفو کمپلو ځانونه پټوي. د دوی هدف یو ده، افغانستان ړنګول، افغان ملت د منځه وړل، د خاورې خرڅلاو. او دا د خاورې خرڅلاو هم اول د مالکیت ثابتول غواړي چې ته مالک د یوې منطقې وي، نو ته یې په اجاره هم ورکولی شي. که ته مالک د خاورې نه وي، ته یې په اجاره هم نشي ورکولی. دوی هلته نبیل ته یو دغه ورکړی و چې ګویا دا خاوره 123 کاله مخکې خرڅه شوې، چې نه دي پاتې. یو څوک دا خرڅه نه ده په اجاره ورکړل شوې وه، او مالک د یوې منطقې خاوره په اجاره ورکولی شي، نو محقق خو یې نشي ورکولی. محقق بیچاره خو مالک نه ده، هغه بیچاره خو جنګ سالار ده، یو داسې یو سړی ده چې هغه په افغانستان کې په 100,000 خلک مړه کړي او شهیدان کړي دي، او بیا یې کورونه بنګلې پې جوړې کړي وي. موږ خو لیدلي وو ټول مسایل. او د ده په مقابل کې هیوادپاله هزارهګان، هیوادپاله تاجکان، هیوادپاله پښتانه او ازبک ټول ودرېدل. او دا رقم اشخاص به د ټولنې نه حرام منځوي کېږي، حکومتونه دې فشار ورکړي او دغه ټوله کتله دې منځوي کړي. او دا مقاومتیان او بل احمد و محمود جبهې هم چې جوړیږي، او دوی دپاره د افغانستان ملي مسایل سره کرښه ونه اوسېږي، 3 ورځې هم پاچاهي نشي کولی. همدغه باندې که غواړئ زه درته د قسیم فهیم سره یو بحث وایم چې هغې ماته یو وخت کې زه یې دعوت کړم، ورغلم، هغې راته بحث شروع کړ. دا زما سیاستونه به یې په تالار کې لیدل. بیا یې د احمدشاه مسعود د وخته چې موږ په دې دغه کې وو، په دې قصر د جبل سراج کې ناست وو، 2 په 2 وایي. ما ورته مخ کړ چې امیر صاحب ته، د امیر صاحب ورته وایي مسعود ته، چې ته دا نه غواړې په افغانستان کې جنګ ختم شي، ځکه ته نه غواړې چې په افغانستان کې دویم سړی واوسېږي. دا جنګ ځکه کوي چې اول سړی واوسېږي. وایي په هغه وخت کې مخابره راغله، کله چې راوتلو نو ده راته وویل چې زه چې نه وم مړ وم، بیا ته دا کار وکړه. بیا وروسته وایي چې کله هم دا جنجالونه راغلل او بیرته همغه جبل سراج برج ته راغلم، زما په یاد وه، نو ځکه ما وویلې چې جنګ باید ختم شي، ما کومک وکاوه. هدف یې دغه مسایل یې راته تشریح کول. ده راته واضح په واضح ټکو باندې وویل چې که غواړو په افغانستان کې آرام دولتونه ولرو،
د ډیورند کرښې دایه د افغانستان مسایل د ملت مسایل غټ ملي موارد او مسایلو ته باید کتله اشخاص احزاب ډلې او ټپلې لاس ورنه وړي که لاس یې ور په افغانستان کې به ټول عمر نارامي وي او دا به د دوی په ګټه هم نه وي د وطن او ملت په ګټه به هم نه وي نو ښه دا ده چې دوی ځانونه اصلاح کړي دوا وخوري مغزه آرام کړي او حقایق په رڼو سترګو باندې ومني چې دا افغانستان دی ملت افغان دی او د ډیورند مسله زموږ دایه ده او دا هیچا نه ده خرڅه کړې که چا په هغه وخت کې پیسې هم پرې اخیستي هغه مالیات و چې د امپراتوریو اخیستل کېدل دغه موارد که نه مني د دوی ځای په افغانستان کې نشته زه مطمئن یم د پاکستان پر رابطې به هم راشو. پاکستان په ډیره وسیع توګه باندې له دغسې بې نفوذ اشخاص څخه هم بدنام اشخاص څخه هم ډیره اعظمي ګټه پورته کوي. مثلا دوی عملا هغه وخت به بیا تاسو راته ووایاست چې پارلمان په وخت کې هم دا ادعاوې کېدلې چې د پاکستان لابیګران شته او اوس هم ما لکه څنګه چې ویلې پاکستان د خپلو تبلیغاتي جګړو دپاره که تاسې ایکس یا ټویټر ته لاړ شئ هلته یې وګورئ هر بل ځای ته لاړ شئ د همدغه اشخاصو څخه د همدغه اشخاصو په ستایلو سره خپل غواړي چې هغه یو بل صف دفاعي ولري د واقعي افغانانو پر وړاندې چې هغه همدغه خلکو جوړي. اوس د پاکستان او د دوی رابطه باندې که لږ را سره وغږېږئ اصولي صاحب مهرباني. د جمهوریت په وخت کې امنیت ملي د ډاکټر یاسا په نوم باندې یو ورور ونیو هغه ورور هم د دوی د نږدې خپلوانو څخه و د محقق وي او دا د آیسای ډېر نږدې شخص و آیسای ته یې کار کوه اوس هم جرمني کې اوسېږي او کابل ته ځي او راځي دا د محقق دوست ده او د محقق سره د محقق ټوله رابطه د آیسای سره دغه سړي جوړه کړې ده دا پخوا هم وه اوس هم ده محقق هم د ایران سره رابطه لرله او هم د آیسای سره هم پیسې د آیسای لخوا ورته راتلې پاکستان سفارت ورکولې د همدغه سړي په واسطه باندې او هم ایران ورکولې دا مسله د افغانستان د استخباراتو هر یو ځوان نه او مسؤل نه رئیس نه پوښتنه م وکوي زما خبرې درته تاییدوي او د دې سره څنګ کې نور هم داسې اشخاص شته چې دوی ډېر زر خرڅېږي ځکه وطن دوی ته ګران نه ده دوی دپاره وطن هېڅ اهمیت نه لري دوی وایي چې که زه په قدرت کې یم او زما مسایل منل کېږي ښه ده که نه دا وطن د 40 میلیونه اشخاصو غړو وګړو لپاره افغانانو لپاره نه غواړم دوی ډېر زر خرچي او د دغه د منطقې د استخباراتو د جاسوسۍ لمن ونیسي او زه په دې مطمئن یم چې په اوسني حالت کې دغه اشخاص چې په جنگي مخالفت کې قرار لري او یا داسې مخالفت کې چې په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي جنگ غواړي ځینې اشخاص وایي چې جنگ باید په افغانستان کې ونه شي بدون د جنګ د معضله د افغانستان کشاله حل شي قانونمند شي او افغانان پکې خوشحاله ژوند ولري او دغه اشخاص چې په تیر کې هم بد تاریخ لري یا خپله یا پلار بد تاریخ لري او افغانستان پلار خرڅ کړی یا د خرڅ کړی په آیسای باندې دا نور موارد هم پرېږدئ دغه د امریکا نیولې تر روس تر چین تر نور منطقو ځکه زموږ اصلي دښمني دلته ده اوله مسله دغلته ده ځکه زموږ نظامونه هر وخت د پنجاب لخوا نړول شوي دي د نورو منطقو لخوا نړول شوي نه دي که امریکا راغلې په 2021 کال کې بمبارد کړی په هغه وخت کې په ټول افغانستان باندې حکومتولي نه وه د طالبانو حکومتولي وه طالبانو خپله جنجالونه لرل او د آیسای لخوا هر وخت د افغانانو په واسطه ړنګ شوي دي نو دغه مسله دغه موضوع ډیره واضح ده چې دا خلک ډیر زر خرڅیږي او ډیر زر جاسوسي کوي او د جاسوسۍ په نتیجه کې که وطن ړنګېږي که خلک مړه کېږي شهیدان کېږي دغه کتله شتون لري او د دوی د خرڅلاو د دوی قیمت هم ډیر ارزانه ده او اوس هم د دوی د مباحثاتو او د خبرو څخه ماته د معاملې بوی راځي او اوله مسله دوی امکان دا لري چې د ډیورند په مسله باندې دغه اشخاصو د آیسای سره تعهد خطونه امضا کړي چې متاسفانه خطرناک هم دی او ښه هم نه برېښي او مناسب هم نه ده او باید هم ونه شي هغه دا دی چې همدغه څېرې وخت ناوخت نه یوازې دا سړی بلکې ډېر نور قومي ټکټونه ته ډېر زر پناه وړي مثلا زی وایي چې اصولي صاحب متعصب دی ځکه منحیز هزاره ما محکوموي او بیرته هڅوي د خپل قوم ځینې ځوانان احساساتیان چې دا خو اوس پښتون دی زما مقابل کې ولاړ دی دلته هېڅ کله هم دا بحث داسې دوی ته واضح نه شو چې وروره بحث د قوم نه دی بحث د ارزښتونو دی که دې ارزښت کې اوس ډېر زیات هزاره ورونه فعالین سیاستوالې موږ لرو چې په همدغه مسئله کې ډېر ښه ملي دریځ ونیوه یا دغسې په نورو قومونو کې پښتنو کې په تاجک کې په هر یو کې دغه قوم ته د پناه وړلو محاسبه دوی سره اوس هم شته او هر کله راځي د ملي صف دفاع هم په تعصب تورنوي مثلا که تاسو ورته ویلې چې ملي بیرغ ملي سرود ډیورند
دا هغه نو دا تاسو وایي چې تاسو متعصب یاستئ او برعکس تاسو ځکه متعصب یاستئ چې زه من حیث د هزاره قوم استاسو کوم، زه من حیث پښتون د پښتون قوم استاسو کوم، یا من حیث تاجک د تاجک قوم. دغه قومي دفاعي سیستمونه استفاده څومره لا موثره ده دوی لپاره؟ کاملا دا په جمهوریت کې دوی کول او ځکه خو موږ درېدو دوی ته په هماغه وخت کې غږ به مو جګاوه د دوی د ټاپو څخه موږ نه یېرېدلو. دوی په بار ماته راغلي دي چې په راتلونکي کې ته ولسمشر د افغانستان کېدای شي، په دې مسله کې مه درېږه. هم زه د ولس دپاره درېدم، د ولس دپاره به ولاړ وم، د شخصي ګټو به تیر وو، د شخصي معاملو به تیر وو او هغه اشخاصو به چې په جمهوریت کې د دوی په مقابل کې غږ نه جګاوه هغه معامله ګر وو. اوس هم معامله ګر دي، هغه وخت کې معامله ګر وو او اوس هم دوی د قومي وسایلو څخه کاملا استفاده کوي او دوی په خپل قوم کې په دغه مسله باندې زر ملګري پیدا کولی شي، ځکه د دوی په قوم کې هغه ځینې بیچارهګان په دې فکر دي، په دې چورت دي چې په دې کې به د قوم ګټي، در حالی کې چې افغانستان نه وي او افغانستان نه ارامه وي هېڅ قوم به ارامه نه وي. نو دا لویه بدبختي ده او دوی دغه قومي نفاق هم د 1991 کال څخه بنسټ ډبره کېښوده او دا قومي نفاق تر ننه پورې چې را روان دی، موسسین یې همدا ډله خلک دي، همدا کتله خلک دي او یو یې دا سړی دی چې نن په ډېر بې عقلۍ سره په مطبوعاتو کې بحث او مباحثات کوي. موږ څه ښه ونه کړله چې نن د ملي مسایلو توهینول یا په علني ډول باندې نور غلا پرېږده چې د پاکستان د لاډ سپیکر جوړېدل هېڅ چاره هم نه دی. موږ کومه کورنۍ دنده ونه کړله، کوم داسې څه ونه کړه، یا تاسې چې په سیاست کې وایي چې دا ملي ارزښتونه واقعا په یوه سره کرښه بدل کړو چې څوک لاس ور نه وړلی شي، څوک یې توهین نه کړلی شي، د پاکستان سره د غیر منطقي او غیر مشروع تعامل بحث باید دومره حساس او خطرناک او اور وی چې چا کولی نه شوی او که یې کولی پې شرمېدلی پې ویرېدلی. ولې نن موږ ګورو چې علني ما د ډېرو مطرحو څیرو دریځونه ولیدله په هغه وخت کې چې پاکستان پر افغانانو بمباري کوله چې د پاکستان دفاع یې کړې وله. موږ ډېر مطرح څیرې د اوس ګورو ښاغلي محقق په شمول باندې چې هغوی عملا د ارزښتونو توهین کوي. ولې ونه توانېدلو چې ارزښتونه واقعا د ملي ارزښتونو د یو واقعي تعریف په اډانه کې په واقعي سرو کرښو بدل کړو؟ یو خو دا خلک خاینین دي او دوی د افغانستان ملي مسایل د خپلو عینکو ګوري، خپله چې پکې ګټي په هماغه مسایلو بحث کوي، مباحثات کوي. د دوی دپاره قوانین، اساسي قانون هسې خبره ده، هسې په دروغو باندې اخته دي، هسې په طالب باندې دوی ټاپوي چې دا اساسي قانون او دوی خپله په جمهوریت کې نه مانه. زما به ورسره جنجال و چې وروره ته 4 ماده د اساسي قانون وګوره او بیا بحث ته راځه، 4 ماده به یې نه منله. نن ورځ هسې عباسیات چټیات وایي په طالب باندې ټاپې لګوي، د خپله دوی بدتر و په ټولو برخوردونو کې. یو مسله. دویمه مسله ګورئ، دویمه مسله دا ده چې د پنجاب سره په رابطه په خیانت د وطن سره د ملت سره دا خلک تاریخ لري او د یوې خوا دا دومره مردار خلک دي چې د دې سره مباحثات ته هم څوک سي هغه هم ورسره مردارېږي ځکه دا مردار دي. د بل خوا زموږ دولتونه کمزوري وو او زموږ حکومتونه کمزوري وو. زموږ به غوښتنه دا په فعلي سرپرست حکومت نه به مې هیله هم دا چې دا اشخاص ټول په ګوته کړي او په انټرپول ته یې ورکړي تر څو دا اشخاص افغانستان دولت غواړي. هر څه چې کېږي هغه به کېږي، خو دا خلک د دې ملي جفا او خیانت څخه باید راوګرځوي. خبرو ته مغه د بحث جنبندي هم او وروستۍ خبرې چې دلته طبعا اوس تر زیاتره مسؤلینو هم واکمنو هم اوس ولس مخاطب دی، ځوانان مخاطب دي، خلک مخاطب دي. موږ په یو ښه مرحله کې نه یاستو، ممکن زموږ په کابل کې په افغانستان کې واکمن هم داسې یو سټیج کې دي چې بیا د افغانستان هغه دریځ په نړیوال سټیج کې ثابت نه دی. نو موږ هر څه یو کېدای شي متاسفانه داسې وبولو چې د خطر په حالت کې دی، د ګړنګ پر غاړه وي. دا حساس مرحلې دي. زموږ یو نسل دی چې بیرون لویږي له افغانستانه او یو بل نسل چې افغانستان کې لویږي. د ارزښتونو تعریفونه، د ارزښتونو پیژندل او دا هر څه ورته لږ څه ستونزمن وي. زموږ بحث همدا دی چې د جنبندۍ په توګه ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ دغسې مراحل وخت نه وخت رامخکې کېږي. نن محقق و، سبا به بل څوک وي، سبا به بل څوک وي او دغسې دریځونه به نیسي او دغه ارزښتونه به رشخندوي. دوی به کوښښ کوي چې رشخندې کړي. دوی به ډیورنډ عام کوي، بحث به یې عام کوي. دوی به د پاکستان دفاع عاموي او له شرم حالت نه به راباسي. دغه دپاره باید څه وشي ستاسو څخه اورو؟ په اوله کې خو د افغانستان خلک، افغان ملت باید هوښیار واوسیږي، د دغه جنګ سالارانو څیرې وپېژني، د دوی خیانتونه وپېژني چې دا څومره خاین اشخاص وو چې افغانستان یې کنډواله کړی و
په افغانستان کې ژوند نه و، قانون نه و، ملي سرود، بیرغ، هر څه د منځه وړي وو. د جمهوریت په راتګ سره دا مسایل بیرته راژوندي شول او افغانستان، کنډواله افغانستان په یو آباد افغانستان بدل شو. په میلیونهاو کسان دلته باسواده شول. په افغانستان کې د تعمیر او سړک نیولې ډېر لاسته راوړنې موجودې وي په دغه عرصه کې. په اوسني حالت کې همدغه ناکامې څیرې چې د جمهوریت د مخه په جنګونو کې ښکیلو او په جمهوریت کې په فساد کې ښکیلو، اوس بیا په مختلفو نومونو پنجاب ته جاسوسي کوي. دا څیرې باید ټول وپېژني. دویمه مسله دا ده چې د افغانستان ملي مسایل سره کرښه ده او د هغې جملې څخه افغان ملت او افغانستان او دا مواردو کې خو بحث نشي کېدلی او دغه باندې هر افغان پوهیږي. د ډیورن مسله چې ده، ډیورن هیچا نه خرڅ کړی نه امضا کړی. ډیورن په اجاره د وخت امپراتورۍ ته د 100 کلو لپاره ورکړل شوی او افغان دولتونو یې مالیات اخیستي وو په هغه وخت کې، او هغه هم شاهانو امضا نه وه کړې. په ټیټه کچه باندې دا معامله شوې وه. په هغه وخت کې مطبوعات شتون نه درلوده، په هغه وخت کې راډیوګانې او ټلویزیونونه نه وو. کله چې دا ختم تېرېده، کله چې د هغې خط اخوا او دېخوا کلي، قومونه، قبیلې ټولې خبرې شوې، جنګ یې پیل کړ. د همغه اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې جنګ دی چې د انګریزانو تر شتونه پورې جنګ و. بیا چې انګریزان وتل دلته یې پنجابستان پاکستان را جوړ کړ، جنګ ده او د همغه ورځې نه جنجالونه را جوړوي. خو بدبختي زموږ ټولنې ته دا وه چې زموږ په لاسونو زموږ نظامونه را کمزوري او ړنګ کړل. افغان ملت او افغانان او ځوانان د بیدار اوسیږي چې بیا د پنجاب د پالیسیو ښکار نشي، ځکه پنجاب همغه څیره ده چې د همغې خاورې لپاره زموږ نظامونه زموږ په لاسونو باندې په مختلفو انګیزو باندې ړنګوي. کله مو چې نظامونه ړنګ او تجهیزات مو ورکباړ کړل، بیا مو پرېږدي. لکه دا اوس چې شوي دي، تاسې لیدلي دي په مجاهدینو باندې افغانستان 100 کلنه ملي اردو منحل کړه چې په هغه وخت کې ولسمشر یې رباني وو. زموږ تجهیزات 200 پرونده جیټ تیارې، نظامي تیارې ورکباړ کړي، په مختلفو قماندانانو په واسطه یې پنجاب ته ورخرڅې کړي. ټانکونه یې تاسو باور ولرئ 15,000 دانې زرعي ټانکونه زموږ پوځ درلودل په هغه وخت کې تنها، او دا نور وسایط زموږ پیاوړی پوځ یې ټول منحل که په یوه ورځ باندې. فایده د چا؟ فایده د افغان ولس نه وه. کوم عسکر کافر نه و، عسکر افغان و، دریشي پاکه وه، مقدسه وه، اما منحل اعلان کړ. تیارې چی کړي وو؟ تیاره صحیح ده چې روسانو نه افغان دولتونو اخیستې وي یا هم د نورو مملکتونو نه، دوی هم د امریکایانو نه اخیستې دي پنجاب، مګر هم زموږ تیارې دا کافرې دي ورکباړې کړي. دغه زموږ په واسطه کړي. ځوانان باید متوجه اوسیږي چې د هیڅ انګیزې ښکار نشي تر څو بیا زموږ پوځونه ورړنګ کړي، بیا زموږ وطن ورکباړ کړي او بیا ورشي د دوی لخوا د انګیزو په راوړلو سره په افغانستان کې خپل وطن، خپل ولس، خپل نظامونه چیلنج کړي او د ملي ګټو ساتنه د ډیورن د کرښې، د ډیورن دغه خاورې تر اټکه پورې دا زموږ د افغانانو قوالین زموږ سره ده او ساتنه یې د فعلي جغرافیې په موږ فرض ده. او هغه خاوره چې د ظالمانو په لاس کې ده او هلته هم زموږ ورونه پراته دي، لر او بر یو افغان نارې وهو. تر هغه وخته پورې به دا کار کوو تر څو چې افغانان ژوندي وي انشاءالله او دوی د متوجه دي دغه مسایلو. ډیره مننه کوم ښاغلی کمال ناصر اصولي کور ودان چې وخت مو راکړ. ډیره زیاته مننه. قدرمن دوستانو، د بحث موضوع مو همدا وله چې د ملي مسایلو بحث چې کله هم کېږي د ټولو ذهن ته د خاینونو جاسانو مسئله راځي چې دا له پخوا راهیسې په سیاستونو کې په واک کې بیا تر ننه پورې په سیاستونو په واک او په سټیج کې شته. ولې هغه صف کمزوری نه شو، یا ولې مقابل کې واقعا د ملي ارزښتونو بحث، د ملي دایو بحث او بالاخره د پردیو د جاسوسۍ بحث پر یو څو کرښو بدل نه سو چې دوی ورته ونه توانېږي ورنږدې سي. نن عملا دوی راځي ملي مسایل ملنډې وهي، پر ملي مسایلو ملنډې وهي، ملي دعایې رشخندوي، او یا بالاخره د یو طرف چې هغه عملا د افغانانو سره په اوږدې دښمنۍ کې ده، د هغې د نیابت او جاسوسۍ هغه سټیج خپلوي او پرته له دې چې د افغانانو څخه وشرمېږي او په دې باب باندې دوی اوس دغه موقفونه څرګند نیسي. دا چې پخوا څه شوي وو، اوس څه شوي دي او څه باید وشي، په دې هکله ښاغلي اصولي هم بحث وکړ. تر بیا هم پاک العمل.